अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو, उम्मीद लرم چې ټول به ښه او سیف به یې. نن به زه تاسو ته د یو داسې هیک یا ویلی شو چې د داسې سایبر اټیک په باره کې خبره کوم یا به تاسو آګاه کوم کوم چې د ډیر وخت نه زموږ سره د سایبر سیکیورټي په دنیا کې لګیا دی کېږي. سټیینګ الایف دا د سایبر سیکیورټي په دنیا کې یو داسې کیمپین دی چې دا 2021 نه په ګورنمنت لیول باندې د ګورنمنت ارګنایزیشنز او ټیلیکام کمپنیانې کمی چې په ایشیا کې دي خپل نشانه جوړه کړې ده. دا ریپورټس مطابق د سایبر اټیکس چې څوک کوي د هغې تعلق د چاینا د یو سایبر سیکیورټي ګروپ ټوډیکیټ سره دی او دای د تیر شوي کال نه خپل دا قسم اټیکس کوي. د دې اټیک په شروعات کې دغه هیکرز د ګورنمنت ادارو امپلویز ټارګټ کوي، یعنی هغه کسان کم چې په دغه ادارو کې کار کوي هغه معلوم کی او هغه نشانه جوړ کی. بیا دغه تنانو ته ایمیلز کوي یا فایلز ورته ټرانسفر کوي او دغه فایلز په ذریعہ خپل مالویر ټرانسفر کوي. مالویر څه ته وایي د دې په باره کې اولریډي مونږ ویډیو جوړه کړې ده، تاسو هغه کتلی شئ. کله چې د مالویر ټرانسفر کی دغه مالویر سره یو فایل ټرانسفر کیږي چې هغه ته مونږ کرل کیپ وایو. کرل کیپ یو ایگزیکیوټیبل فایل وي چې هغه د اجازت نه بغیر د کم کس چې هغه ډیوایس کمپیوټر یا لیپټاپ د هغې نه بغیر خپل رن کیدی شي. نن دا ویلی شو چې کلکیپ یو 10 KB بیکډور دی چې هغه د دغه متاثر شوي ډیوایس کې کم چې د دغه ډیوایس کنټرول کولی شي، یعنی دغه سافټویر ته کم چې د 10 KB سافټویر دی دغه کلکیپ دې ته د اونر اجازت هیڅ ضرورت نه او دا هغه کارونه کولی شي کم چې مونږ سره د اونر اجازت پاږي پکاري. سټیینګ الایف دلته کې خپل کار نه ودري. ستانو دا خو صرف شروعات دي. سټیینګ الایف مختلف قسم نو ټولز هم یوز کوي چې د هغې په ذریعه هغوی نه صرف فایلز ټرانسفر کولی شي بلکې د نیټورک مانیټرنګ هم کولی شي او نور هم داسې ډېر کارونه کولی شي. د دې ټولو ټولز یوز موږ فوکس صرف او صرف یو چاینیز ګروپ سایټ ته وړي چې هغې ته مونږ ټوډیکیټ وایو. دا اټیکس مونږ ته ښایي چې څنګه سایبر اټیکس ایولف کیږي او مونږ ته څونه ضرورت دی چې ځان سایبر سیکیورټي باندې پوهه کړو او مونږ سایبر سیکیورټي زده کړو. هغه مونږ د یو جاب لپاره زده کوو یا هغه مونږ د ځان سیف کولو لپاره زده کوو، خو مونږ ته ډېر زیات ضرورت دی چې مونږ سایبر سیکیورټي زده کړو. تاسو هم ځان محفوظ ساتلی شئ او سایبر سیکیورټي زده کولی شئ. اوس به تاسو ماته وایئ چې څنګه؟ د هغې جواب زموږ سره دا دی چې تاسو دا داسې کولی شئ چې زموږ په ویب سایټ باندې بالکل مفت فری کې کورسز پراته د سایبر سیکیورټي په باره کې تاسو هلته نه ځان ایجوکیټ کولی شئ او د اټیکس په باره کې نور هم ځان پوهولی شئ. تھینک یو سو مچ. مننه. الله پامان.